دا د لیفټ څخه اوس به نو ورسو و دغه ته ښه هوټل نو هوټل دی هر شی مجهزه لري د خیر سره دغسې چې هوټل مجهزه دی او انټرنیشنل دی دغسې دا میلمانه هم دغسې نو دغه دي نو بس راځي دلته د خیر سره هر نیم ساعت بعده راځئ چې ورسو د خیره ښه تود توش در باندې وموښتئ د ایر کنډیشن د هوا څخه ترضي وكذي بس هلته مطلع بس نیم ساعت بعد ځي د دې ځای څخه به وګورو چې څو دقیقې نیسي او څونه لار ده بسم الله بسم الله بسم الله ښه بس روان سو د خیره وهم يحولوا الفلوس على الحساب ستا په یاد یا بل بس کې چې ولاړو ماما كانتش النهارده ولا ايه؟ خطرناك ځای دی نه قول لها بقى دايم جوړ کړی دی ظالمانو نو لارو جوړو دا چې دا شاټل لري ډېر ښه دی اوه بس بقول لك ايه احسن عشان تظبط يومك بقى وطنه دی اوه په هغه انکلوسیو دی په هغه کې محدش بيعمل زي ما انت بتعمل كده كل الناس بتمشي الساعه 2 كل الناس الا انت كرتونه مروانه وصله يكسنا د چیش د پاره چپلاکو د پاره یا پروانه لري الته د کښې را کلک تا خو بیګی دن څه هغه په یو دوه درې لاکه کورونه او 500,000 اکشنې په دې چې موږ ډېرې یو ماشاءالله ډېرې مننه جبل النور تنزو اوه د خیر سره وعارف اشتغل نه یا نن اوس ما اوس ته مسجد ته هټ مسجد ته ځو او چیرې یا الته بیل د جبل النور ته هغه چیرې دی هغه تیر پلا چې لوړ وروختلو په ټیکسي کې پر شو دا بلا اوه د خیره قادر بیا اوه بينام کې نو شو یا حبيبة حبيبة فوزان
ښه دا د بس څخه راکښته سولو بس مو هغه شاته دی نو اوله پلا ده چې د مسجد دغه دی د مسجد و منطقې ته راننوتلو او اوس به ورځو د خیر سره مخ پر مسجد حرم شریف د مکې مسجد خو داسې دی چې کار ښه پوره زبردسته پر جوړ دی پر شروع دی او دلته چې دی دا مسجد کې کار شروع دی شاته وینې دا غټ وټل زرغون دغه کلاک ټاور ورته وایي نو دلته چې موږ اوس ورسو دلته اول صفا او مروه دي صفا او مروه دغه تیریږو بیا نو مسجد ته ورځو ډېر خلک دي او که څه هم اوس د ماخستن لمونځ سوی دی خو کم 9 بجې دي موږ رالو د جدې څخه سهار وختي مو چې د وټله څه حرکت کړی دی نو انشاءالله تر اوسه پورې ښه سفر تېر شوی دی ډېر مزهداره الله پاک دې نورو مزهداره کړي د خیر سره دغه دی روان یو کار شروع دی دې خواته کنسټرکشن هوا هم بده نه ده باران سوی و دا څو ورځې نن لا باران اوس نسته خو دا څو ورځې سوی و نو بس الله پاک دې زموږ عمرې قبلي سره ستاسې اوس د ټولو مسلمانانو د عبادتو درځئ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك وسنه وینیسه شل کاله پوره ټیک شل کاله در مخه ما حج وکړي الله دې قبول کړي هغه وخت دغه اوس چې د مسجد په ساحه کې راځي دا ګرد ځای د بسانو اډه وه دلته د عزیزیه څخه به موټران راتلل بسان د دغه شاته هغه غرول شاته هاخواته عزیزیه او 15 کیلومتره لرې ځای دی هغه وخت هوټلونه هلته وه او دغه چې وه دا د بسانو میداني وه او اوس دا ګرده منطقه هغه د دروغه ځایه پورې ګرده مسجد سوی ده ډېر کار سوی دی خو نو ځای نور هم غټېږي ورځ په ورځ انسانان ډېرېږي او خلک یې شوق هم د دین د ډېرېږي ماشاءالله نو کوچني وو غټ وو تور و سپین ګرده را روان دي مخلوق دی د هر طایفې د هر ځای د هر رقم خلک راځي دغه دی ماشاءالله اول هغه دی اول دیوال دی د دې خوا څخه صفا او مروه ده دغسې تر هغه به ور اوړو بیا نو هاخواته مسجد دی مسجد شریف دی هغه هوټل دی کلاک ټاور نومیږي دغه یې د دوی قصر دی د پاچا هغه خواته د غټ دیوال چې دی نور نو دې خواته کورونه دي ولته لوړ نه معلومیږي سهار به در ښکاره کو نو دغه خواته به ورځو دې خواته د خیر سره هلته نه ځو دا یې لار جوړه کړې ده دلته به ورسو د میداني څخه دا دی وایي درګردو تیزه لار ده نو درګردو تیزه لار به وګورو د تشنابو لار ده بس د ټیشي بویان دي ده یو رقم ښه سبحان الله دا خو بیخي نږدې ورته رالو به نه ګوري ځکه اوس نو مسعود د باب علي اوکې راځي داسې در صفا او مروه را تېر سولو اوس به دلته په سور وځغلو نو تېر به سو دلته د ګاډیو ځای دی
بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليك. إيمانا بك يا ربي. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك یا په یوه یا په دو